السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی بلاګ ته ښه راغلاست. امید لرم چې د دنیا په هر ځای کې یاست، روغ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې مو په خیر. بیا هم د کابل کندهار لویه لاره نو اراده مو کړې ده له خیره سره د کابل طرف نو د کابل سیریز شروع کوو له خیره سره تر پایه به راسره پاتېږئ. فعلا د کابل کندهار لویه لاره باندې یم. زابل ولایت په ساحه کې یم. زابل ولایت د کندهار او د کابل ترمنځ یو پروت ولایت دی په دې عمومي لاره باندې. نو د کندهار څخه را روان سوي یو تقریبا 140 کیلومتره شاوخوا مزل مو کړی دی د کابل په طرف باندې. نو روان یو تقریبا 8:30 بجې دي. نو دا لاره به هم سوکه سوکه در باندې ووینو. نو د کابل سیریز شروع کیږي. د کابل سیریز به انشاءالله تر پایه را سره تعقیبوي. نو دا هم تقریبا د زابل د ولایت سره اوښتي یو، د نورک ته نږدې یو. نو دا ساحه ده له خیره سره ځو به د کابل په طرف باندې. دا لاره به هم در باندې ووینو چې په لاره کې وضعیت څنګه دی، څونه لاره ده، څو کیلومتره ده. نو سهار وختي را روان سوي یو. دې خواته دا رود پروت دی، دا نو د ترنک رود دی، یعنې کندهار ته پسې تېر سوی دی دغه شاوخوا. بس نو دا نو دا خړ خړ کورونه دي د رده پر غاړه باندې. کار کوو له خیره سره، ځو له خیره راځئ. If you want to watch more great contents from different side of Afghanistan, so you can support the channel. For supporting the channel, link will be down in the description, so you can support from there. Thanks. Your support will keep me working. بس دا کشنی بازارونه راځي کابل په طرف باندې. اکثره دا به زه فکر کوم نورک دی. دا نورک دی، دې ته نورک وایي. نو داسې کشني بازارونه ډېر په لاره کې راځي. نو سوکه سوکه به یو ځای در باندې وینم. نو دې ساحه کې موږ هم داسې دقیق نه یو شناخته. نو لاره یو څه سره خرابه ده. موږ هم بس سوکه سوکه روان یو او د باندې یخ هم دی. نو بس د کابل کندهار لویه لاره ده. لاره یو څه سره خرابه ده خو نور او یخ هم دی. اوس نو چې څونه د کابل په طرف باندې د کندهار خوا څخه ځې یخ زیاتېږي. یخ زیات دی نو نور تر اوسه پورې سفر ښه روان دی. تاسو به له خیره سره د کابل سیریز تر پایه را سره تعقیبوئ. کوشش کوم چې د کابل نږدې ولایات که وخت را سره پاتې سو او حوصله وه په کابل کې، نو د کابل نږدې ولایتونه سیریز له خیره سره شروع کوم. بازار دی. اوس د شاجوی بازار ته راورسېدلو. د دې بعد نو له خیره سره بیا جنډه ده، بیا نو مکور دی، بیا غزنی دی. کرار کرار روان یو. دا د شاجوی بازار دی. نو همداسې ساده بازار دی، داسې ډېر تعمیرات و دا شیان نه دي پکښې جوړ سوي. شاجوی نو یخ هم لري او شاجوی کښې یو شی ډېر مشهوره دی، هغه د شاجوی غوښې دي. د پسه غوښې ډېرې ښایسته پاکې غوښې په شاجوی کې خرڅېږي. نسبتا ټول افغانستان ته ارزان هم دي په قیامت باندې. نور نو داسې ساده بازار دی شاجوی. اوس له خیره سره بس جنډې ته راورسېدو. سره غزنی ته راورسېدو. د اسلامي تمدن پایتخت غزني ښار
ښار ته راورسېدلو له خیره سره. اوس د غزني ښار ته ننوځو. دا د غزني د خولي دروازه ده. د غزني ښار ته راننوتلو د اسلامي ثقافت مرکز غزني ښار. غزني ښار خو نوم ډېر تاریخي قدامت لري. د سلطان محمود غزنوي د وخته ډېر تاریخ لري. نو اوس غزني ښار کې یو بجې هم تقریبا 12:53 سولې. نو غرمه ده. ډېره یخه لګېږي. ښه د باندې هوا ډېره یخه ده. موږ خو له کندهاره راغلي یو. کندهار خو ګرم و. نو دې خوا ته چې څونه لوړ پورته کېږي د کابل خوا ته هوا یخېږي. دا نو په غزني کې دروازه بلخ. دروازه بلخ ده په غزني کې. غزني ښار ډېر تاریخي څلي وو، دروازې وو، ډېر شان لري. د غزني ښار سره راووتلو. غرمه ټیم وو. ډوډۍ مو وخوړله په غزني کې. نو اوس د غزني د ښار سره راوتلي یو. مشهوره کوتل دی د غزني. دا ډېر داسې چړایي لري. اوس مې درته ښکاره کړه. دا ډېر مشهوره کوتل دی د غزني. هغه سر یې هغه دی غټ موټر که وینې. اوس نو د غزني او د کابل تر منځ یو. ډېر مزل مو کړی دی. تقریبا لږ پاته دی. نه په مخکې وردګ راځي. د وردګ نوم سیدآباد دی، شیخ آباد دی، میدان ښار دی، بیا نو کابل دی. غزني سره ووتلو تقریبا 3 بجې سوې. د غزني او د کابل تر منځ. نو دا د سالارو علاقه ده. نور دونه زیاته لاره کابل ته نه ده پاته. دا په دوبي دا ځای ډېر ښایسته ویو لري. خزان موسم دی، د مني موسم دی. درخت یو د هر شی چې دی چندانې صحیح نه معلومېږي.
ماښام د کابل ښار دی. رش بیخي زیات دی، رش و کش زیات دی، د موټرانو بیروبار زیات دی. فاینلي راورسېدو د کابل ښار ته. ټوله ورځ مو سفر هم کړی و، خسته هم سو، ستړي هم سو. سهار پر 8 بجې را روان سوي وو، تقریبا اوس د ماښام لمونځونه قضا دي. نو شاوخوا ویني د کابل ښار دی، یخ هم ډېر دی. اوس په یخه مختم نه یو، ځکه موږ له ګرم ځای څخه راغلي یو. نو تاسو کوښښ وکړئ چې د کابل سیریز را سره تعقیب کړئ. سر له سبا سبا انشاءالله موږ د کابل سیریز شروع کوو. نو دا سیریز را سره تعقیب کړئ، چینل د سره سپورټ کړئ. نو تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه. ښه وخت ولرئ، د الله په امان.